د لوی او بخښونکي څښتن تعالی په سپېڅلي نامه د ژوندون خبري ټولګې ته ښه راغلاست. نن چهارشنبه د روان لمریز کال د غبرګول یا جوزا 13مه او د 2022 کال د جون 8مه نېټه ده. په پیل کې هم تر ټولو مهم پر لویو لارو د ترافیکي پیښو مرګ ژوبله. د فراه هرات پر لویه لار ترافیکي پیښې 10 کسان ټپیان کړي. د اسلامي امارت ځواکونه منظم کیږي. د کورنیو چارو وزارت وایي 20,000 پولیسو ته یې په کابل او کندهار کې یونیفورم اماده کړی. اسلامي امارت د خپلې ژمنې پوره کړي. شنونکي وایي د بهر څخه د راغلیو افغان شخصیتونو سره باید په کړو ژمنو عمل وشي. او په بهرنیو خبرونو کې به وګورئ چې ایران کې د ترافیکي پیښې له امله 18 کسان مړه شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. بیا هم ښه راغلاست. اوس هم بشپړ خبرونه. زه حکمت الله هوتک یم. د فراه هرات پر لویه لار ترافیکي پیښې 10 کسان ټپیان کړي. د فراه د امنیې قمندانۍ ویان محمد عارف عدیل رسنیو ته ویلي چې دغه پیښه د یاد ولایت د بالابلوک ولسوالۍ په شیوان سیمه کې د فراه هرات پر لویه لار رامنځته شوې ده. د فراه د امنیې قمندانۍ د ویان په وینا دغه پیښه د یو مازدا او د مسافر وړونکي 304 ډوله موټر ترمنځ د ټکر له امله رامنځته شوې. نوموړی زیاتوي چې په دغه پیښه کې د 4 ماشومانو او 3 ښځو په ګډون 10 کسان ټپیان شوي چې روغتون ته لیږدول شوي دي. په ورته مهال مسؤلانو ویلي چې د موټرو چلوونکي نیول شوي دي. په کابل او کندهار کې د امنیتي کسانو د یونیفورم ویش لړۍ پیل شوه. د کورنیو چارو وزارت وایي 20,000 پولیسو ته یې په کابل او کندهار کې یونیفورم اماده کړی او دغه لړۍ به په راتلونکو اونیو کې نورو ولایتونو ته هم ورسوي. مسؤلینو همداراز ډاډ ورکړی چې د یونیفورم له توزیع وروسته به ټولې شته امنیتي ستونزې په بشپړه توګه حل شي. د افغانستان اسلامي امارت د کورنیو چارو وزارت نن په یو خبري کانفرانس کې د پولیسو او امنیتي کسانو د یونیفورم په اړه نوي معلومات وړاندې او یونیفورم یې مشخص کړ. د کورنیو چارو وزارت د مسؤلینو په خبره په کابل او کندهار کې 20,000 پولیسو ته یونیفورم مشخص او برابر کړی چې ژر به پولیسو ته ورکړل شي. د مسؤلینو په وینا د یونیفورم ویش یې لویه لاسته راوړنه ده ترڅو د امنیتي او ملکي وګړو ترمنځ توپیر وشي. دوی زیاته کړه د یونیفورم له ویش وروسته به د امنیت اخلالونکو مخه ونیول شي. د کورنیو چارو وزارت چون کې دنده او وظیفه ده کوشش مو دا و چې هیوادوالو ته د ښه امنیت په عرضه کولو کې په خدمت کې څه ګامونه واخلو. د هغې د جملې نه یو د کورنیو چارو وزارت د یونیفورم موضوع دا د کورنیو چارو وزارت د افسرانو ساتنمنانو او ساتونکو لپاره ځانګړی یونیفورم دی او ډیره فایده یې همدا ده چې په دې کې د امنیت د اخلالګرو مخه ونیولی شي. ښه امنیت هیوادوالو ته عرضه شي. د کورنیو چارو وزارت ویان ډاډ ورکړ چې دغه 20,000 جوړې یونیفورم به په راتلونکو اونیو کې 100,000 جوړو ته ورسیږي او د افغانستان په ټولو ولایتونو کې به پر امنیتي ځواکونو ویشل شي. چې تر ننه یې 20,000 جوړې تهیه او د ویش لړۍ په کابل او کندهار کې پیلیږي. هیره دې نه وي چې په راتلونکو 2 اونیو کې به دا شمېره 100,000 ته ورسیږي. د ملي پولیسو د نظم او ډسپلین ښکارندویي کوي او د امنیتي پیښو په مهارولو او له منځه وړلو کې له موږ سره مرسته کوي. یو شمېر نورو مسؤلینو زیاته کړه د افغانستان اسلامي امارت لومړیتوب یونیفورم و ځکه یونیفورم له توزیع وړاندې ډېرې ستونزې موجودې وي چې رسمي نظامي لباس په ویشلو سره به ډېرې ستونزې حل شي او د هغو کسانو مخه به ونیول شي چې د امنیت په خرابولو کې خپل شوم اهداف لري. د یونیفورم موضوع چې کومه ده دا د امنیت په برخه کې یوه مهمه موضوع ده چې تاسو وګورئ چې د امنیت اکثره مسایل په یونیفورم پورې تړلي وي. خلک دا نه پېژني چې دا امنیتي چارواکی دی او که دا یو بل څوک دی چې هغه امنیت ګواښي
او ټولو هیوادوالو ته دا اطمینان ورکوو چې آینده که به موږ ملي پولیس موږ پولیس به چې کوم دی په همدې یونیفورم باندې ملبس وي او د امنیت په راوستلو کې به دوی چې کوم دی مهم رول لوبوي. له زده کړو فارغ شوي پولیس خوښ دي چې له زده کړو وروسته په ځانګړي یونیفورم کې په قوي مورال د هیوادوالو خدمت کوي. و تمام جوانای وطن بروحی ملی در اوج تربیت میشه و مثل قبل با مورال و انگیزه و هدف درس و تحصیل پیش میبرند و آماده جانفشانی برای ملت و مردمشان در هر راستا هست. پوشیدن درشی خود همین نظام به معنی از که نظم است. وقتی که نظم وجود داشته باشه باید همه چی در نظم قرار داشته باشه. اسلامي امارت داسې مهال امنیتي کسانو ته په 2 ولایتونو کې د یونیفورم ویش پیل کړ چې په اسلامي امارت نیوکې وشوي ترڅو خپل امنیتي کسانو ته یونیفورم ځانګړی کړي ترڅو پولیس عوام وګړي توپیر ولري. بهر څخه د راغلیو افغان شخصیتونو سره باید په کړو ژمنو عمل وشي. سیاسي شنونکي له افغان شخصیتونو سره د اړیکو کمیسیون مفکوره مثبته یادوي خو زیاتوي چې باید د دوی بلنه د ټولو وګړو لپاره وي. ژبې، قوم او سم ته پکې باید ځای ورنه کړل شي. خو د یاد کمیسیون چارواکي وایي چې راغلیو کسانو له تجربو څخه به ګټه واخیستل شي. په هیواد کې سیاسي تحولاتو سره هممهاله ډیری شخصیتونه له هیواد څخه بهر شول چې په دې وروستیو کې د افغانستان اسلامي امارت له افغان شخصیتونو سره د اړیکو کمیسیون رامنځته کړ. د دغه کمیسیون هڅه دا ده ترڅو هغه شخصیتونه چې په یو او په بل نومیدلي او یا هم د منفي تبلیغاتو د تاثیر لاندې راغلي هیواد راستنه کړي چې د دغې لړۍ په جریان کې په پارلماني چارو کې د پخواني دولت وزیر فاروق وردګ هم هیواد ته راستون شو. وردګ له خپل راتګ څخه خوښ دی او زیاتوي چې د هر چا عزت په خپل وطن کې دی. هغه زیاتوي چې یو شمېر نور شخصیتونه چې بهر کې دي غواړي بیرته هیواد ته راستنه شي. قسمت بسیار بزرگ و فیصدی بزرگشان در فکر عزیز که پس به وطن خود بیا و مصدر خدمت و مردم خود باشه. 1% بسیار کوچک ممکن در فکر از این نباشه که پس بگردن. ما دوستایی که خبر شده بود که ما پس میرم از ما تقاضا کرد که متصل به رفتن زمینه آمدن ما را فراهم کو. این البته یک امانت است که تعداد کثیری از هموطنان عزیز ما در جرمنی و در اروپا و در ترکیه و در دیگر کشورها در امارات متحده عربی که بودن از ما تقاضا کردند که زمینه برگشت ما را هم فراهم کو. بله چرا نه، ولی یک تعداد بسیار کم شاید در فکر آمدن نباشه. عزت انسان در وطن خود است. سیاسي شنونکي د یاد کمیسیون مفکوره مثبته یادوي خو زیاتوي چې باید د افغان شخصیتونو په دعوتولو کې توپیري چلند څخه ډډه وشي. مسئله دعوت حکومت طالبان از شخصیت‌های افغانی مقیم خارج از کشور یک مفکوره مثبت است، مفکوره خوب است، به شرط که طالبان با تعهدات که میکنن با این شخصیت‌ها پابند باشند و این دعوت و این فراخوانی همه شمول باشد، مختص منقید به یک قوم و سمت یا گروه و مسئله اندیواری مطرح نباشه، باید مسئله همه شمول باشه. تمام افغانایی که در خارج از افغانستان زندگی میکنن تجربه کاری دارن در سیاست، درس‌های فنی، اگر خواستار برگشت به افغانستان باشه باید از اونا بدون تبعیض دعوت صورت بگیرن و زمینه کار، زمینه فعالیت، زمینه زندگی مسئول برشان فراهم شود. خو یو شمېر نور بیا وایي هغه شخصیتونه چې په بهر او یا هم په داخل کې دي د هغوی د مسلک له مخې دې کاري فرصت ورکړل شي او باید له دې کار څخه د سیاسي موخو لپاره استفاده ونه شي. چې خبره به دا وي چې هغه څوک چې په بهر کې دي او هغه څوک چې دننه دي هغه کسان چې مسلکي دي، اکاډمیکه پوهه لري، د هغو دپاره باید زده کړې له مخې دغسې مقامونه ورکړي سي چې د مسلک له مخې وسي کولی چې افغانستان ته د خدمت جوګه سي او له دې نه باید یو سیاسي موخه د سیاسي موخې په توګه استفاده ونه سي بلکې یو په رښتینې توګه د افغانستان د ښېګڼې دپاره د ملي ارزښتونو دپاره باید استفاده وسي. خو له افغان شخصیتونو سره د اړیکو کمیسیون مسؤلین بیا وایي چې د یاد کمیسیون د هڅو په پایله کې به د راغلو کسانو له وړتیا څخه ګټه واخیستل شي. هغه کسان چې اوس راځي د دوی لیاقت، اهلیت او ژمنتیا ته په کتو د هغوی له استعدادونو به هم استفاده کیږي.
د یادولو وړ ده چې له افغان شخصیتونو سره د اړیکو کمیسیون په هڅو د تیر نظام د پوځ ویان دولت وزیري، د افغانستان د برېښنا ریاست مشر امان الله او د دفاع وزارت 14 پوځي کسان بیرته هیواد ته راستنه شوي دي. ایران د مخکني حکومت پوځي تجهیزات اسلامي امارت ته وسپارل. باختر خبري اژانس په راپور کې ویلي یو شمېر هغه پوځي وسایط، وسلې او مهمات چې د مخکني حکومت د پرځېدو پر مهال ایران ته لیږدول شوي وو بیرته هیواد ته راستنه کړل شوي دي. باختر ویلي چې دغه پوځي وسایط او تجهیزات د اسلامي امارت د مسؤلانو له هڅو وروسته پرون ایراني چارواکو اسلام قلعه بندر کې افغان لوري ته سپارلي دي. له دې وړاندې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې واک ته د اسلامي امارت د رسېدو سره هممهاله پوځي تجهیزات او وسایط ګاونډي هیوادونو په ځانګړې توګه ایران او پاکستان ته قاچاق شوي، خو د کورنیو چارو وزارت بیا دغه راپورونه بې بنسټه بولي. یو ځل بیا اروپایي هیوادونو په اسلامي امارت غږ کړی چې د ښځو حقونو ته د احترام ولري. دوی ټینګار کوي که اسلامي امارت د ښځو حقونو ته ژمن نشي ثبات ته رسېدل یې ناممکن دي. تحلیل کوونکي وایي په تېرو 20 کلونو کې امریکا او نړیوالې ټولنې د ښځو د حقونو لپاره ډیره سرمایه گذاري کړې وه. په افغانستان کې د اسلامي امارت له واکمنۍ راوروسته نړیوالې ټولنې په اسلامي امارت خپل شرطونه کېښودل چې په ټوله کې بشري حقونو ته ژمن شي. د یادو غوښتنو په دوام د جرمني د بهرنیو چارو وزیرې انا بیربوک په تازه سفر چې پاکستان ته تللی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر سره یې لیدلي. انا بیربوک د خبري غونډې ته په وینا کې ویلي تر څو چې اسلامي امارت د ښځو حقونو ته ژمن نه وي د اړیکو عادي کول د افغانستان مشروع واکمنانو په توګه پیژنل به ناشوني وي. هممهاله پرون سه شنبه د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویس په خپل ټویټر لیکلي دوی او متحده عربي امارات ګډ دریځ درلود. دواړه هیوادونه ګوري چې آیا اسلامي امارت په خپلو ژمنو عمل کوي. مونږ او متحده عربي اماراتو ګډ دریځ درلود او دواړه هیوادونه غواړي وګوري چې آیا طالبان پر خپلو ژمنو عمل کوي، آیا له ترهګرۍ سره مبارزه کوي، بشري حقونه او اقتصاد تضمینوي. په ورته وخت کې د اسلامي امارت د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان مرستیال انعام الله سمنګانی وایي هغه راپورونه واقعیت نه لري چې اسلامي امارت بشري حقونو ته ژمن نه دی. په افغانستان کې ټول بشري حقونه د خلکو تامین دي. نگرانی بعضی جهت‌های خارجی در قبال وضعیت حقوق بشر در افغانستان بدور از واقعیت و بر مبنای گزارش‌های نادرست است. امروز حقوق مشروع و اساسی بشر در افغانستان نسبت به هر زمان خوبتر تامین است و افغان‌ها که از امنیت خوب در سراسر کشور برخوردارند زندگی شخصی و اجتماعیشان را در زیر چتر نظام اسلامی به راحتی به پیش میبرند. تحلیل کوونکي وایي په تیرو 20 کلونو کې امریکا او نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د تحصیل او کار زمینې برابرولو لپاره زیاته پانګونه کړې. په تیرو 20 کلونو کې امریکا، اروپا او نړیوالې ټولنې د ښځو د حقوقو، د ښځو د تحصیل او د کار د زمینې سازۍ لپاره په افغانستان کې ډېره سرمایه گذاري کړې وه، ډېره پانګونه یې کړې وه، مختلفې پروژې، مکتبونه، پوهنتونونه او دوی ته د کار فرصتونه ور برابر کړي وو. یو شمیر نور بیا وایي یو موضوع چې ګونګه او واضح نه ده په اړه یې توضیحات نشته، د دوی په خبره کېدی شي د دې تر شا بل راز وي. په افغانستان کې یوه مسله چې ډېره ګونګه او مبهمه او واضح نه ده هغه همدغه د ښځو تعلیم او د ښځو د دندو دپاره، ځکه طالبان هم په دې هڅه کې چوپ دي او داسې اقدام نه کوي. نو بیا هم دغه مسله کېدای شي د پردې شاته کوم راز پټ پروت وي چې غرب تاکید په دې باندې کوي او دا پلمه غوندې استعمالوي او طالبان دې ته هېڅ ځواب نه وایي او لار نه ورته مساعد دی. نو دغه دواړه په منځ کې یو راز دی، یو لوبه ده چې خدای وکړي چې افغانستان د دغه لوبې بیا قرباني نه سي. دغه غوښتنې په داسې مهال راپورته کیږي چې اسلامي امارت له واکمنۍ کابل 10 میاشتې تیریږي، خو لا هم له شپږم ټولګي پورته انجونو ته د ښوونځي د تګ اجازه نه ده ورکړل شوې. د اسلامي امارت د کانونو او پټرولیم وزارت پر خپله ویبپاڼه لیکلي دي چې د دې وزارت سرپرست ملا شهاب الدین دلاور د ټاپي پروژې له مشر محمد مراد امانوف سره کتلي. ویبپاڼې لیکلي د اسلامي امارت د کانونو او پټرولیم وزارت سرپرست د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ټاپي پروژې د هوکړه لیک په تطبیق او د نیل نل لیکې په اوږدو کې د ځمکو د استملاک په اړه د ټاپي پروژې له مشر سره خبرې کړې دي.
د اسلامي امارت حکومت د کانونو او پټرولیم وزارت سرپرست په دې لیدنه کې ویلي چې اوس په افغانستان کې امنیت تامین دی او دوی غوښتنه کوي چې د ټاپي پروژې عملي کارونه دې ژر پیل شي. ننګرهار کې د 1 میلیون افغانیو په ارزښت د المان خیریه موسسې له لورې له سلګونه ښوونکو سره د خوراکي توکو مرسته وشوه. د افغان ماشومانو لپاره د المان مرستې موسسې له هر ښوونکي سره د 4000 افغانیو په ارزښت د لومړنیو خوراکي توکو مرسته کړې او په راتلونکو کې د لا نورو مرستو ټټر وهلی. د ننګرهار د پوهنې رئیس بیا ویلي هڅه کوي چې دا پروګرام د ننګرهار ټولو ولسوالیو ته وغځوي. په ننګرهار کې د المان خیریه موسسې د مرستو په دوام کې د پوهنې ریاست اړوند پالایي لیسه کې له 250 ښځینه او نارینه ښوونکو سره د لومړنیو خوراکي توکو مرسته وشوه. د دې موسسې مشر وایي په دې مرستو کې وړه غوړي، لوبیا، بوره، چای او وریجې شاملې دي چې هر کس ته د 4000 افغانۍ په ارزښت توکي ورکول کیږي. د المان مرستې مؤسسې د افغان ماشومانو لپاره پالیسي دی چې کله موږ په کوم ځای کې یو پروژه ولرو هغه پروژه زموږ چې دی هغه دوامداره وي. نو اوس فلال لپاره چې چون فقر او بیچارګي په افغانستان کې دی او دا د افغانستان د خلکو لمن نیولی دی، د نننی پروګرام چې په علایي علي لیسه کې دی په دې کې د ښځینه او د نارینه استادانو دپاره او د معرف کوم کارکوونکی چې دی هغوی دپاره د 250 فامیل دپاره چې په دې کې وړه غوړي، وریجې، لوبیا، چای او بوره د شپږ قلمه مواد غذایي ده چې دا موږ ورته ورکوو. د ننګرهار د پوهنې رئیس د المان موسسې له مرستو مننه وکړه چې افغان ښوونکي له یاده نه باسي. دی له نورو مرستندویو موسسو هم غواړي چې له افغان ښوونکو سره دې مرستې وکړي. د علایي علي لیسې د نسوانو د مکتب د افغان جرمن موسسې د افغانانو ماشومانو دپاره د هغې موسسې د خوا نه کومک کیږي د استادانو سره. د دې لیسې تقریبا 150 استادان د دې لیسې دي او سره تقریبا د 90 پورې کارمندان د معرف د ریاست دي. شک نشته چې موږ معرف پرسونل د ښار په نسبت په اطرافو کې ډېر هم دي او هغه د ډېر مستحق هم دي په نسبت سره دي ته په نږدې راتلونکي کې ولسوالۍ ته هم دا پروګرام وغځېږي. یاده مرسته چې افغان ښځینه او نارینه ښوونکو ته ورکول شوه له دغې موسسې مننه کوي او له نړیوالو موسسو غوښتنه کوي چې په دغه حالت کې د افغانانو لاسنیوی وکړي. نو همدغه رقم چې څنګه استاد د مشکل سره مخ هغه د سوچ او فکر سره د مشکلاتو سره نو هغه په درس کې تدریس کې هم فرق راځي ځکه چې هغه ټول دغه اقتصادي مشکلاتو سره مخ فکر او سوچ هغه طرف دی. دغه ډېر غټ تاثیر لري په استاد دغه باندې. او دلته راغلی سو د المان د موسسې له خوا نه موږ ته دلته مرسته کومک شوی دی چې نور هم دغه مرستې افغانانو سره جاري وساتل شي او افغانان صدا یو کومک دی چې موږ د استادانو او زده کوونکو سره کومک وکړي او زموږ د تعمیر د جوړولو کې هم کومک وکړي. آینده د دې څخه تمه توقع لرو چې موږ ته کومک زیات شي. دا لومړی ځل نه دی چې المان خیریه موسسه د افغان ښوونکو لاسنیوی کوي. د دې نه وړاندې هم په بېلابېلو برخو کې مرستې کړي. میرویس انتظار، ژوندون راډیو تلویزیون، ننګرهار. د کندهار د سوداګرۍ او صنایع خونه په تیرو 11 میاشتو کې له دې ولایت څخه بهر ته د نږدې 120,000 ټنه وچې میوې او نورو موادو د صادرولو خبر ورکوي. د دې خونې مرستیال عبدالباقي بنا رسنیو ته ویل له دې ولایت څخه د 4 میلیونه ډالرو په ارزښت 9 ټنه وچ ممیز بهر ته صادر شوي چې ډیره برخه یې هند ته وه. د ښاغلي بنا په وینا که د سوداګرو د پیسو د انتقال په برخه کې ستونزې هوارې شي ښایي د صادراتو کچه له دې هم لوړه شي. د اسلامي امارت د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان ملا مستعین عمري رسنیو ته ویلي چې یوازې د هلمند په ناوې ولسوالۍ کې سږکال په نږدې 320 هکتاره ځمکه کې پنبه کرل شوې ده چې تر دې دمه یې په ښه ډول وده کړې ده. عمري وایي په هلمند کې د اسلامي امارت د کرنې او مالدارۍ ریاست د پنبې کرلو په برخه کې بزګرانو ته د اوبو لګولو د ډول خشاوي، نباتي آفتونو او د ناروغۍ د مخنیوي په اړه هم معلومات ورکړي دي. د نوموړي په خبره د هلمند ولایت په ګڼو ولسوالیو کې هر کال په زیاته کچه پنبه کرل کیږي چې تر ډیره حاصلات ښه بازار لري او په لوړ قیمت پلورل کیږي.
د اسلامي امارت د کرنې وزارت هلمند کې د پنبې د کر د ډیروالي خبر داسې مال ورکوي چې په تیر حکومت کې ځایي کروندګرو خپلو حاصلاتو ته د مناسب مارکیټ د نشوالي شکایت کوو. بهرني خبرونه هم لرو له لږ ځنډ وروسته. ایران یوې ترافیکي پیښه کې 18 کسان مړه شوي او لسګونه ژوبل شوي دي. د ایران په مرکزي ښار طبس کې له یوې پټلۍ د مسافرو وړونکو ریلګاډۍ د وختو په پیښه کې لږ تر لږه 18 کسانو د مړه کېدو او په لسګونو نور د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. د ایران د بیړنیو خدمتونو ادارې ویان مجتبی خالدي نن دولتي تلویزیون ته وویل چې 18 کسان مړه او 10 ټاپیان روغتون ته انتقال شوي دي. د لومړنیو راپورونو له مخې دغه ریلګاډۍ له مشهد څخه یزد ته په لاره وه چې د طبس ته نږدې پر پټلۍ د ساختماني چارو له کندیدونکي یو ماشین سره ټکر وکړ. ویل شوي چې دغه ریلګاډۍ 11 ډبې له پټلۍ اوښتې دي. د ایران د ریلګاډیو د دولتي شبکې مرستیال میر حسن موسوي ویلي چې په دغه مسافر وړونکو ریلګاډۍ کې 348 مسافر سپاره وو. زيلنسکي اوکراین به د ټولو سیمو بیرته نیولو لپاره جګړه وکړي. د اوکراین ولسمشر وایي اوکراینیان به د ټولو هغو سیمو د بیرته نیولو لپاره جګړه وکړي چې روسیې اشغال کړي دي. ولادیمیر زيلنسکي دا څرګندونې پرون داسې مهال وکړي چې اوکرایني ځواکونو له ختیځ سویرو دونیساک ښار څخه د دفاع هڅه کوله. ښاغلي زيلنسکي وویل اوکرایني ځواکونه د سویرو دونیساک ښار دفاع په داسې حال کې کوي چې د روسي پوځ پرتله د سرتیرو او وسلو شمېر لږ دی. روسیې د بشري حقوقو د اروپایي محکمې د قضایي صلاحیت ختمولو لایحه تصویب کړه. د روسیې ولسي جرګې یا دوما هغه لایحه تصویب کړي چې په روسیې کې د بشري حقوقو د اروپایي محکمې یا ECHR قضایي صلاحیت ختموي. دا لایحه تقریبا د رایو په قاطع اکثریت تصویب شوي او تمه ده چې ولسمشر ولادیمیر پوتین به یې توشیح کړي. دولتي دوما مشر ویاچسلاو ولودین ویل چې ECHR د روسیې په ضد د لویدیځو سیاستوالو په یو وسیله بدله شوې ده. اوس هم د کابل په بازارونو کې د افغانیو پر وړاندې د خارجي اسعارو بیې. او دا هم د هوا اټکلیز معلومات. له تاسو او ټولو خبري او تخنیکي همکارانو څخه په مننې د ژوندون د نن ورځې خبري ټولګه همدلته پای ته رسېږي. تر بیا مو خپلې رب سپارم.